د دولتي خزانې د بډاینې په چارو کې د روڼتیا او ملت ته د ښو او معیاري خدمات د وړاندې کولو په موخه د مالیې راټولولو او ځینو نورو سرچینو له درکه د لوګر ولایت مستوفیت په تیر 1401 هجري لمریز کال کې باندې 140 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د لوګر ولایت مستوفي مولوي اکرام الحق وایي چې تیر کال یې د عوایدو او مالیاتو پر راټولونه کې له عدالت او انصافه کار اخیستی او همداراز د لوګر له هټیوالو غواړي چې د مالیاتو په ورکړه کې دي له مستوفیت سره لا ډیره همکاري وکړي. چې 1401 کال عواید د منګه سره د دې نه چې څه کال د امیرالمؤمنین الله دې حفاظت وکړي هغه په ملت باندې یو خاص ترحم لري چې جرایم مکمل معاف کړي او مالیه تقریبا د 1.5 نه 0.5 ته راغله او بقایات هغه تقریبا تر 2 کال پورې مکمل معاف او نوینه تر 1400 کال پورې 50% معاف همدارنګه د پاسپورت عواید هم نو خو بیا الحمدلله په نسبت تیر کال ته موږ عواید 140 میلیونو تقریبا 1400 کال سره موږ 14% اضافه شوي د سکه عواید. دا عواید چې دي د اصناف دي هغه د تذکرو دي او نور عواید چې کوم دي هغه سکه نور د پاسپورت عواید مکمل نول همدا عواید او د پایدامي دي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په لومړیو کې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې د تیر حکومت مالیاتي جریمې بخښل شوې وې.